په پاکستان کې نامني مخ پر ډېرېدو ده. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. سلامونه، وخت په خیر، ستړي مه شئ. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله ده چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره وګورئ. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې 4 وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوځ دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجنیران او د هغو موټر چلوونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي. د پوځ په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د 40 سغدریزو د وژلو ترڅنګ یې وسلې مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکې په خوست او پکتیا کې وروسته له دې بمبار وکړ چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالا کې د پاکستان د پوځ پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د روان مارچ په 40مه په شمالي وزیرستان کې 7 پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړمه شپه د بلوچستان د نرام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواکونو پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او 4 حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ، خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د دېرش پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله ګڼي. پرون د خیبر پښتونخوا د شنګلۍ په باشام سیمه کې د چینایي انجنیرانو د موټر پر کاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې 15 چینایي انجنیران او پاکستاني موټر چلوونکي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. تنظیموونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 میلادي کال د اپریل په 26مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټوټ کې په ځانمرګي برید کې 3 چینایي استادان ووژل شول. دا یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجنیران په پاکستان کې د سیپک په نوم پر لویه ترانزیټي لاره کار کوي. پر دې انجنیرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوچ بیلتونپالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 20مه په ګوادر کې د ګوادر پر ادارې کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوځ د مجید لوا له لوري حمله شوې وه چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ په وینا 2 پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې 8 وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2021 کال چې په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجنیرانو پر یو بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون ټول 14 کسان ووژل شول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.